په دې علاقو کې مس مالا راپورټ راځي وایي ځینې ځوانان روجي خوري روجې الله بنده په ځوانۍ کې تو روجه خوري در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبریست وقتی فیری گرگا ظالم می شود پرهیزگار په ځوانۍ کې توبه وباسه دا د انبیاو کار دی بوډاوالي کې د چرمه په غار کې کینی وایي زه بزرګ یم بزر نه دومره ګړې دي ماتې کړي دي پیشو تر هغې پورې شیغه چې په مګی نه پیښه تا د خدای بلا مرداري کړې ده اوس بوډا شوې اوس پرېوتلې د جنت محافظینو علیکم باطباق من نور د الله تعالی هغه بندگان چې روزهدار او مړه دي د قبرونو نه راپاڅېدو نو د نور لوښي ولا راوړي د نورو جام چې دله راوړي په جنت کې د بار نه په جام کې د اوبه ښکاري دومره به ښایسته وي او ځینې ځای کې د اډو مډو کې یا کب دی کې یا جام یا ګیلاسي دوه نیم انچې خیرې پکې لاندې پروت دي په هغې چې اوبه اوس کې تیاره کرونا ده ښه هلکه دا خو لږ ده بدبخته او لوښي به څومره وي که امثال الکواکب د اسمان د ستورو نه لوښي به وله راوړي د اسمان د ستورو چاله دغه مقبره کې چې پراته دي خانم لاشه کې خو چې کله یې روجې نیولي او روجې صحیح نیولي او د الله طرفه روژه ماتې د هغه چا دپاره دی د قبر نه چې راپاڅېږي چې چا په دنیا کې روژه نیولې خفه کېږي به نه په دې علاقو کې مس مالا راپورټ راځي وایي ځینې ځوانان روجي خوري روجې د الله بنده په ځوانۍ کې تو روجه خوري در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبریست وقتی فیری گرگا ظالم می شود پرهیزگار په ځوانۍ کې توبه وباسه دا د انبیاو کار دی بوډاوالي کې د چرمه په غار کې کینی وایي زه بزرګ یم بزر نه دومره ګړې دي ماتې کړي دي پیشو تر هغې پورې شیغه چې په مګی نه پیښه تا د خدای بلا مرداري کړې ده اوس بوډا شوې اوس پرېوتلې عبادت د ځوانۍ خوند کوي رکوع به دي صحیح سجیده به دي صحیح د یو ګاونډي مدد به وکړي د پلار خدمت به وکړي د مور به وکړي بوډاوالي کې خو ته د خپله ټوخي کې خلک دي د خوب ایستلی دی او ته به کار څه وکړي او ته به تبلیغ څه وکړي یو کار هم نشي کولی عبادت د ځوانۍ دی الله په قرآن کې د ځوان صفت کړی دی ابراهیم علیه السلام چې کله د بوتانو دا غوږونه ووهل دا غوږونه یې ودنګول الله وایي فتنه ابراهیم علیه السلام ځوان دی اصحاب کهف چې کله د خپل ملک نه ځي د کافر د لاسه الله وایي فتیتون دا ځوانان دي